السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محصلینو، الله مو راوله، څنګه یاست؟ صحتونه مو ښه دي؟ جوړ روغ یاست؟ خدای تعالی مو خوشحاله لره. نن زموږ تاسې درس د عناصرو د نومونو او د دوی د سمبولونو په اړه باندې دی. د سمبول په اړه باندې مخکې هم موږ تاسې څه نه څه موضوعات یو د بل سره شریک کړي دي، خو نن موږ تاسې په درس کې د عناصرو پر نومونو باندې یو وار بحث کوو چې عناصرو ته نومونه څنګه او د کومو سرچینو پر اساس ورکول سوي دي، یو خبره. او دوهم، عناصرو ته ولې سمبولونه ټاکل سوي دي او سمبولونه څنګه ټاکل سوي دي او سمبولونه کله ټاکل سوي دي. پر دې موضوع باندې انشاءالله العزیز بحث کوو، او که چیرې وخت و د اوږدرو پر عدد باندې به هم انشاءالله بحث وکړو او مثالونه پر حل کړو. نو د ویډیو تر پای را سره پاتې شئ، تر پای پر ویډیو وګورئ. درس را پیلوم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول عناصرو ته راځو. ایلیمنټس یا عناصر. ډیری وخت د محصلینو سره د عناصرو د نومونو په اړه باندې بېلابېلې پوښتنې، زه کوشش کوم چې د عناصرو د نومونو اړوند چې کومې پوښتنې د محصلینو یي هغه د نن ورځې د درس په کتلو سره حل سي. دا خو واضح خبره ده چې په جدول کې 113 دانې عناصر موږ تاسې لرو، خو دغه 113 عناصر چې دي دا په یوه ورځ ټول نه دي کشف سوي، په یوه ورځ ټول لاسته نه دي راوړل سوي. په دې هم موږ تاسې ټول اعتراف کوو او دا منو. موږ د عناصرو د دوراني جدول دپاره یو ډېره اوږده تاریخچه لرو چې د ډبرو د زمانې څخه کله چې انسانانو د جنګ توکي او یا هم پرې کېدونکي توکي د ډبرو څخه جوړوله او بیا د هغه څخه کار اخیستی، او فلز و، اوسپنه و، نیکل و، مس و، سپین زر و، سره زر، دا چا نه پیژندل. د هغه وخته څخه نیولې بیا تر ننه پورې د عناصرو تاریخچه ډېره اوږده ده. په دغه اوږد دوران کې په مختلفو پیړیو کې مختلف عناصر د مختلفو اشخاصو لخوا څخه په مختلفو ځایو کې لاسته راغلي. نو معلومداره خبره ده چې د دغو عناصرو په نومونه یا نوم ورکونه کې به ستونزې هم شتون لري، خو تقریبا دغه ستونزې د عناصرو چې وې تر 18 پیړۍ پورې شتون درلودی. اوس داسې و ځینې عناصر د نړۍ په یو هیواد کې یو ډول نوم ورته ورکول سوی و او هغه کارېدی، په بل هیواد کې بیا بل نوم ورکول سوی و، په بل هیواد کې بیا بل نوم ورکول سوی و. هغه عصري یا په علم سنبال هیوادونه چې پیشرفته وه، لکه اوس مثلا یونان دی. په یونان کې د ساینس ډېر عالمان وجود درلودی او هغو عالمانو ډېر کار کاوه. هغوی ډېری عناصر د خپله هیواد ارزښتو ته په کتو سره یا د خپلو عالمانو ارزښتو ته په کتو سره یې نومول. دغسې د روسي عالمانو خپل ارزښتونه په پام کې نیول، امریکایي عالمانو خپل ارزښتونه په پام کې نیول. نو خبره دا وه چې د 18مې پیړۍ څخه د پیل څخه مخکې د عناصرو د نومانو پر سر باندې ډېر موضوعات وه، خو د 18مې پیړۍ په جریان کې او د 18مې پیړۍ تر پای پورې دا مشکل د ایوپاک سازمان لخوا څخه حل سو. دا 113 عناصر چې دي دا یې د بېلابېلو طریقو له لوري څخه پر دوی باندې نومونه کښېښول. مثلا اول داسې عناصر په جدول کې ځای پر ځای سوي دي چې په ټول دنیا کې اوس ټول دغه نوم ورته کاروي د کشف د ځای له مخې. یعنې داسې عناصر وه چې هغه ډېر په واضح ډول دا معلومه وه چې دغه عناصر د دغه هیواد
د عالم په واسطه باندې کشف سوی دی د لومړي ځل دپاره. نو هغه امتیاز هغو ته ورکول سو. اوس مثلا کلفورنیم یو عنصر دی چې دا په خپله د کلفورنیا چې یو هیواد دی د هغه د نومه څخه اخیستل سوی دی. اوس د کشف ځای د لومړي ځل لپاره کلفورنیا ده، نو ځکه دغه عنصر ته کلفورنیم نوم ورکول سوی دی. صحیح خبره ده. دغسې پسې دوهم مثال دی، تاسې دا دی وینئ. ایروپیم هم موږ تاسې په جدول کې یو عنصر لرو. دا ایروپیم عنصر ته چې د ایروپیم نوم ورکول سوی دی په دې خاطر چې لومړنی د کشف ځای ایروپ و. صحیح ده. نو دغسې پولونیم چې دی، پولونیم چې د کشف ځای پولند دی. دې ته ورته په جدول کې ډېر عناصر شته چې هغه په دغسې شکل باندې په کم هیواد کې چې د لومړي ځل دپاره دغه عنصر کشف سوی دی د هغه هیواد د نامه څخه نوم اخذ پیدا کړی دی یا نوم په اصطلاح پیل سوی دی. دوهمه کټګوري داسې عناصر وه چې هغه د مشهورو عالمانو په واسطه کشف سوي وه. د عالمانو ارزښتو ته په کتو سره د ایوپاک سازمان په اتفاق سره هغه عناصر چې ډېر مشهور وه او د مشهورو عالمانو په واسطه باندې په تایید شکل باندې لاسته راغلي وه، نو د هغوی د نومو څخه د هغوی د نومه څخه د دغه عنصر نوم ټاکلی دی. اوس مثلا موږ تاسې بوریم چې دی د نیلز بور چې یو عالم دی، تاسې نوم اورېدلی دی، د اتوم په جوړښت او کوانټم کې زیات مهم رول لري نیلز بور. نو بوهر دا د دغه عالم په واسطه باندې بوریم عنصر کشف سوی دی د لومړي ځل لپاره، نو ځکه د ده د نامه څخه نوم موږ جوړ کړی دی او یا په اصطلاح د نامه څخه نوم لاسته راغلی دی یا جوړ سوی دی او دا بیا ایوپاک سازمان تایید کړی دی. کوم شی چې په ایوپاک سازمان کې تاییدیږي نو هغه د ټول دنیا تاییدي ترلاسه کوي او په ټول دنیا کې بیا پر هغه باندې اتفاق وي او په ټول دنیا کې بیا هماغه نوم کارول کیږي. دغسې رادرفورډیم دی. رادرفورډیم د مشهور عالم ارنست رادرفورد د نامه څخه اخیستل سوی دی، چون چې رادرفورد دغه عنصر د لومړي ځل لپاره پیژندلی دی او ټولنې ته معرفي کړی دی، نو ځکه د ده د نامه څخه نوم ایښول سوی دی رادرفورډیم. او دغسې د البرټ اینسټاین په واسطه د اینسټانیم په نامه سره چې کوم عنصر دی دا یې پیژندلی دی د لومړي ځل لپاره البرټ اینسټاین، نو ځکه د اینسټانیم د عنصر دغه نوم ورباندې ایښول سوی دی د دغه عالم له مخې. ما درته ویله چې اختلافات پخوا ډېر وه، خو د دې دپاره چې دا اختلافات خلاص سي نو عناصرو ته نومان د بېلابېلو سرچینو څخه چې درې مهمې دي ما درته راخیستې دي، د دې سرچینو څخه نومان ورکول، هغه هم په ګریک ژبه باندې او یا په لاتیني ژبه باندې. د کشف د ځای له مخې هغه ځینې هیوادو کې چې مشهوره عناصر وه او کشف سوي وه په هغو پسې ارتباط درلودی، پر هغه باندې اتفاق وسو او په هغه نومونو باندې ونومول سول. د کاشف د نامه له مخې کم کس چې یو عنصر کشف کړی وي او د هغه عنصر د هغه د نامه سره ډېر شهرت سره ډېر شهرت یې موندلی وي د ده په نامه باندې، نو هماغه نومونه د کاشف په نامه باندې دغه سوله ونومول سول. دغسې اکثره بیا د دوی د خواصو له وجې نومان ورباندې ایښول سوي دي. اوس مثلا لکه سره زر چې دي د دې کاشف او ځای دقیق چاته نه معلومیږي، نو په دې اساس د ګریک ژبې چون چې ژړ رنګ لري سره زر، نو ایریم د ژړ څخه د یلو یا ژړ څخه اخیستل سوی دی. ایریم د ده د رنګ له مخې ورباندې ایښول سوی دی. یعنې داسې ډېر عناصر موږ په جدول کې لرو چې د دوی د رنګ له وجې پر دوی باندې د دوی نومونه ایښول سوي دي. دغه مشهور درې دلیلونه دي چې پر عناصرو باندې نومان ایښول سوي دي. د عنصر د کشف د ځای له مخې پر هغه باندې نوم ایښول سوی دی، د کاشف د نامه له مخې چا چې کشف کړی دی د هغه د نامه له مخې، او د رنګ له مخې. دغه
ټول نومونه چې دي ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې د ایوب پاک سازمان لخوا تایید سوي او منل سوي دي. ایوب پاک سازمان ما تاسو ته په تیر درسو کې تشریح کړی دی چې دا یو بین المللي سازمان دی د ساینس لپاره ټول هغه نوي نومونې او نوي موضوعات چې هغه باید درسي بهیر ته داخل سي د ایوب پاک سازمان د عالمانو د ټولنې لخوا څخه هغه تاییدي شي او بیا هغه داخلیږي. ایوب پاک چې موږ ورته وایو دا اصلا د څو تورو څخه اخیستل سوی دی. آی د انټرنیشنل، یو د یونین او پی د پیور او ای د اپلایډ او سی د کیمستري څخه اخیستل سوی، یعنی انټرنیشنل یونین of pure and applied chemistry. دغه هغه د ایوب پاک مکمله جمله سوله. نو راځم اوس سمبول ته. اوس د عناصرو په اړه خو موږ تاسې دومره پوه شولو چې په ګریک یا لاتیني ژبه باندې د عناصرو نومان د مختلفو سرچینو له مخې ټاکل سوي دي، خو په کیمیاوي معادلاتو کې، په کیمیاوي څیړنو کې او یا په د کیمیا په نوټونو کې او یا د کیمیا په تحلیلونو کې د هر عنصر د پاره نوم کارول یو نوکی مغلق کار دی. سمبول خو موږ وایو چې نشته وایي، صحیح ده. سمبول خو موږ پوهېږو انګلیسي جمله ده سمبول نشته وایي. اوس د عناصرو د پاره د سمبولونه چا څه وخت او څنګه ټاکلي دي پر دې باندې موږ تاسې اوس دلته بحث کوو. اوس موږ ګردمور وایو چې د عنصر د نامه لنډې نشته سمبول وایي. موږ داسې وایو، بلکل صحیح ده، هماغه تعریف بلکل صحیح دی. خو سمبول هم د 18مې پیړۍ در مخه یو ډیر جنجالي مسله وه. اصلا دا د کیمیا علم چې دی موږ ورته بلک آرټ وایو، یعنی کیمستري د بلک آرټ څخه اخیستل سوی ده یا تور هنر څخه اخیستل سوی ده. دغه تور هنر په څه معنا؟ تور هنر یعنی جادو، او د 18مې پیړۍ څخه مخکې حتی تر ننه پورې دغه د کیمیا علم تقریبا داسې بخیل علم دی. د بخیل څخه مطلب دا دی چې پخوا خو بیخي بخیل په دې و چې ډېر عالمانو کوشش کوه چې کم څه دوی زده وي، کم کیمیاوي تعاملونه چې دوی کشف کړي لاسته راوړي وي، هغه نور زده نه کړي او نورو ته یې ورونه ښي. ځکه که چیرې هغه نورو ته وروښي دا ټریکونه دي، نو دا که چیرې دی نورو ته وروښي نو د ده هغه ارزښت، د دغه عالم ارزښت یا عزت کمیږي. داسې یو مفکوره موجوده وه. اوس هم تقریبا په دنیا کې دا اوس د تجارت له وجې غذایي مواد دي، فورمولونه دي. مثلا د وچ شیدو دپاره فورمولې دي، د کوکا کولا په اصطلاح یا پیپسي فورمولا ده. دغه فورمولې چې دي دا چندانې یوه کمپنۍ بل کمپنۍ ته په دې خاطر نه ورښیي او یا دغه معلومات دوی مخفي ساتي، پټې ساتي، راباسي یې نه د درسي بهیر ته یا عام کوي یې نه. هغه په دې خاطر چې یعنې که چیرې موږ داسې وکړو چې دا فورموله ټوله وپېژنو نو بیا زموږ د محصولاتو ارزښت کمیږي. خو حال دا چې داسې نه ده. پخوا په ډېرو عادي مسایلو کې هم په دې کې خلکو بخالت کوه. لکه اوس مثلا مختلفو عالمانو به مختلفې نښې یا سمبولونه و دغه ته ورکوله، و عناصرو ته ورکوله. په خپلو نوټو کې به یې د عناصرو دپاره سمبول کاروي. هغه سمبول به یوازې دی ورباندې پوهېدی. په هغه سمبول باندې به بل څوک که چیرې یو چا د ده نوټ بیا راخیستی وای، مطالعه کړی وای، د هغه څخه اخذ نه سوی کولی، څنګه چې ښایي هماغسې اخذ یې نه سوی کولی. حتی داسې لا هم ما په ځینو کتابو کې لیدلي دي چې د خپل نږدې کورنۍ دوستانو مثلا اولادو ته لا هم دغه نښې نښانې نه ورښولې. صحیح ده. خو خیر زه راځمه دې خبرې ته چې د ځینو عناصرو دپاره سمبولونه پخوا هم عالمانو ټاکلي وه او د هغو څخه په خپل نوټو کې کار اخیستی. اوس مثلا لکه لومړی ځل جان دالتن دی چې اوس نښې نښانې یا سمبولونه خو د عناصرو دپاره مختلفو عالمانو کاروله، خو د لومړي ځل دپاره چې په رسمي شکل باندې وکارول سوله هغه جان دالتن کارولي دي تر څو چې کار اسانه سي. نو اوس وګورئ د هایدروجن دپاره یو دایره، یو سرکل کارول چې په هغه په منځ کې به یو تور ټکی و،
دې ته د هایدروجن ګاز پر دا سمبول باندې پیژندی. دغسې د کاربون دپاره بیا یو سرکل و چې هغه نسې ډک و، یعنې نسې تور و مکمل. هغه یو تور ټکی صرف یوازې هایدروجن لري، او د کاربون دا سرکل چې دی دا ټول نسې ډک دی، د دایرې نسې ټول رنګه دی یا ډک دی. د سلفر دپاره داسې وه چې یو یې ورټیکل او یو یې هرزونټیکل یا یو یې عمود او یو هم افقي خط چې د جمع علامه ده دا به د دایرې په منځ کې وه. سلفر پر دا باندې پیژندل کېدی. د نایتروجن دپاره یوازې یو عمود خط، د سوډیم دپاره په دایره کې 2 عمود خطونه، د پوټاشیم دپاره 3 عمود خطونه. په داسې شکل باندې د دغو 6 عناصرو سمبولونه ما تاسې ته راواخیسته. د جان دالټن په وخت کې د لومړي ځل دپاره سمبولونه چې ټاکل شوي دي دغسې شکل باندې سمبولونه وټاکل شول. خو د وخت په تېرېدو باندې دا مسله هم تغییر وکړي. ډېر عالمانو پر دې باندې مثلا رایه منفي ورکړله چې دغه سمبولونه زده کول او دغه سمبولونه د ټولو 113 عناصرو دي، او د 113 عناصرو دپاره یا په هغه وخت کې شاید 100 یا 90 عناصر، د دغو ټولو عناصرو دپاره جلا جلا سمبولونه زده کول دا پر محصلینو باندې، دا پر هغه کس باندې چې زده کړه کوي پر هغه باندې ډېر منفي تاثیر لري. ډېرې ستونزې ورسره د ستونزو سره مواجه کېږي. نو په دې اساس باندې معاصر سمبولونه چې دي هغه په 3 طریقو باندې، یعنې معاصر سمبولونه چې دغه موضوع د برزیلیوس په واسطه باندې پیشنهاد شوه د لومړي ځل لپاره. دا اوس چې موږ تاسې کوم سمبولونه کاروو دا سمبولونه د عناصرو د لاتیني نامه څخه دغه سوله ترویج سوله. د عناصرو د لاتیني نامه څخه نو عالمان پر دې باندې موافقې ته ورسېدله. ایوپاک سازمان هم دا خبره تایید کړله. په ایوپاک سازمان کې چې کوم ناست عالمان دي هغوی هم دا خبره تایید کړه چې رښتیا هم جلا سمبولونه ډېر مشکله ده چې څوک یې زده کوي. نو د دې دپاره لازمه دا ده چې موږ د دغه خپل نومونه چې مو ورته ورکړي دي و عناصرو ته د دوی د دغه ګریک یا لاتیني نامه لومړی توری یا لومړی و دوهم توری یا لومړی و دریم توری یا لومړی و څلرم توری دا راواخلو او د دوی سمبول یا نښه وګرځوو، نو بیا به د هغه زده کول ډېر اسانه وي. نو دغسې وسوله. ځینې عناصر داسې دي چې د هغوی د لاتیني نامه لومړی توری بس د دوی سمبول سو. لکه اوس مثلا هایدروجن دی، هایدروجن په اچ سره، اچ د نامه لومړی توری دی، نو دا د سمبول وټاکل سو. کاربون سی، اکسیجن او، فاسفورس فی. داسې دې ته ورته ډېر نور عناصر په جدول کې شته چې د هغوی د سر لومړی توری چې شي دی په هماغه سره. اوس ګوره ولې 113 عناصر ټوله په لومړي توري باندې نه ښوول کېږي؟ دا خو امکان نه لري. دا خو واضح خبره ده. ګورئ موږ د انګلیسي الفبا 26 توري لرو، صحیح ده؟ نو خو یوازې 26 دانې عناصر کېدلی سي د ا څخه تر زیده پورې چې په یو توري وښول سي. اوس موږ عناصر 113 لرو، نو کله امکان لري چې موږ لرو 26 توري او عناصر لرو 113 او په دا 26 تورو چې موږ 113 عناصر وښیو او موږ د یو حرف یاد کړو، نو داسې خو نشي کېدلی. نو ځکه هغه عناصر چې بیا تکراري په سر کې توري راتلی، نو بیا او هغه توري به استعمال سوی و د بل عنصر دپاره، نو د هغه سره دوهم یا دریم یا څلورم دغه یو ځای کوي، توري ورسره یو ځای کوي په کوچنۍ الفبا سره. لکه اوس تاسې دا دوم جدول ته وګورئ، دلته هیلیوم ته راځو. هایدروجن چې دی هغه په سر کې د اچ دغه توري درلودی، هغه دا دی دلته کار سو. اوس چې د هیلیوم د عنصر په سر کې هم اچ سته، نو ځکه هیلیوم ته ای موږ اضافه کړه د دې دپاره چې د هایدروجن څخه فرق وسي. دغسې راځو لیتیم ته. لیتیم په ال آی سره ښول سوی دی په اول او دوهم توري باندې. المونیم په اول او دوهم توري باندې ښول سوی دی. اول توري په لوی بی سی سره او دوهم توري په کوچنۍ ای بی سی سره. پسې ارګون دی په ای آر سره ښول سوی دی اول او دوهم توري. اوس لومړی او دریم توري یا لومړی او څلرم توري ته ګوري. داسې مثالونه هم موږ لرو، داسې مثالونه هم موږ لرو چې په هغه کې مثلا مګنیشیم دی، په دې کې ام ای نه ده راخیستل سوی،
بلکې ام جی راخیستل سوی ده، دا یې سمبول ټاکل سوی دی. کلورین دی، صحیح ده، کلورین دی، کلورین دی، اچ یې نه دی ورسره راخیستل سوی، چون چې په ویلو کې کلورین د کاپ څخه وروسته لام په تلفظ کې راځي، نو ځکه مګنیزیم دی د ام څخه وروسته جی په تلفظ کې راځي، کرومیم دی د سی څخه وروسته آر په تلفظ کې راځي، نو دا یې ځکه دریم توری ورسره راخیستی دی، اچ یې نه راخیستی. دغسې سټیبیم دی، سټیبیم ته وګورئ، سټیبیم ته اس بی ورکول سوی دی، یعنې اول او څلورم توری. صحیح ده. په داسې شکل سره سمبولونه ټول ټاکل سوي دي. د عناصرو د لاتیني نامه د لومړي توري څخه ټاکل سوي دي، یو د لومړي توري او دوهم توري، د لومړي توري او دریم توري، د لومړي توري او څلورم توري. په داسې شکل باندې د ټولو 113 عناصرو دپاره سمبولونه ځای پر ځای سوي او غوره سوي دي. راځمه زموږ تاسې سمبول موضوع پر دغه ځای باندې پای ته رسومه. د اوګدرو عادت ده. پر دا موضوع باندې یو اندازه موږ تاسې په مول کې بحث کړی دی، خو اوس یې دا دی بیا وایو. د اوګدرو عادت که زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي، موږ وایو چې د اوګدرو عادت چې دی هغه په ان ای سره ښول کیږي. که یو ځای موږ یو څوک راته وایي چې ان ای دا څه شي دی، موږ دستي پوهیږو چې ان ای د اوګدرو عادت دی، او د اوګدرو عادت چې دی هغه 6.022 ضرب لس په توان د 22 دا د اوګدرو عادت بلل کیږي. دا لس په توان د 22 څه شي دی، پر دې باندې موږ تاسې دا دی بحث کوو. د هرې مادې یو مول 6.022 ضرب لس په توان د 22 پارټیکلز یا ذرې لري. هره ماده که ګاز حالت کی، که په مایع حالت کی، که په جامد حالت کی، په هر حالت کی چی، خو صرف یو مول د هغې مادې. اوس مثلا د هایدروجن یو مول څو ګرامه دی؟ 1 ګرام دی. 1 ګرام هایدروجن که د ګاز په حالت کی، که په مایع په حالت کی، که په جامد حالت کی، په هر حالت کی چی، خو 1 ګرام هایدروجن چې دی هغه د هایدروجن څونه ذرې لري؟ 6.022 ضرب لس په توان د 22 اتومونه د هایدروجن لري. دغسې اوس که چیرې موږ ته مثلا دلته زما 2 اپشنه درته راخیستي دي. د مرکباتو یو مول چې دی 6.022 ضرب لس په توان د 22 مالیکولونه لري. د مرکب کوچني ذره خو مالیکول دی، نو یو مول چې هر مرکب او چې په هر حالت کې، یعنی په مایع، جامد، ګاز، هر حالت کې چې یو مول د هر مرکب چې په هر حالت کې 6.022 ضرب لس په توان د 22 مالیکولونه لري. مالیکول ولې یادو؟ ځکه چې د مرکب کوچنی ذره مالیکول دی. دغسې د هر عنصر په جدول کې 113 عناصر موږ لرو، او د هر عنصر مول فرق کوي. اوس د هایدروجن یو مول 1 ګرام دی، د هیلین یو مول 2 ګرامه دی، د سوډیم یو مول 22 ګرامه دی. 22 ګرامه سوډیم 6.022 ضرب لس په توان د 22 اتومونه د سوډیم لري. 22 ګرامه. 1 ګرام هایدروجن بیا 6.022 ضرب لس په توان د 22 اتومونه د هایدروجن لري. د هرې مادې یو مول چې په هر حالت کې هغه دوغنده ذرې لري، او دغه د لومړي ځل دپاره دغه څرګندونه د اوګدرو په واسطه سوې ده، نو ځکه دې عادت ته د اوګدرو عدد وایي او په ان ای سره ښول کیږي. که چیرې موږ تاسې دغه د اوګدرو عدد ان ای یو ځای ووینو، موږ ته باید د 6.022 ضرب لس په توان د 22 را په یاد سي چې دا د یو مول مادې د ذراتو شمیر دی په هر حالت کې چې وي. انشاءالله مشکل نسته. صحیح ده. بل د اوګدرو یو بله خبره دا ده، اوګدرو یو بله خبره کوي، وایي یو مول ګاز، یوازې ګاز حالت، جامد نه، مایع نه، یو مول ماده که د ګاز په حالت کې او شرایط اس ټي پی، اوس مثلا یو مول ګاز کاربن دای اکساید خو د ګاز په حالت کې دی، په اس ټي پی شرایطو کې یو مول کاربن دای اکساید چې دی 22.4 لیټره حجم لري. اوس یو لیټر چې دی، یو لیټر مساوي دی د 1 دیسي متر مکعب سره. که زه چیرې یو ځای ووایم چې 22.4 دیسي متر مکعب یو مول ګاز حجم دی، بالکل زه صحیح ویلی سم، هیڅ مشکل نشته. ما صحیح ویلی دي، څوک باید ماته څه ونه وایي. تاسې هم باید د چا سره په دې کې څه ونه وایاست. 22.4 لیټره یا 22.4 دیسي متر مکعب. په ځینې مثالو کې بیا دا شی راځي چې ستاسې بیا ورته فکر.
خو شرط دلته دا دی چې یو خو به شرایط STP. دومه خبره دا ده چې دا ماده به د ګاز په حالت کې که چیرې یو مول ماده موږ د مایع په حالت کې یا د جامد په حالت کې راواخو د هغه حجم 2.4 نه دی. یوازې په ګازي مواد چې د ګاز په حالت کې ګازونه چې د هغو یو مول 2.4 لیټره حجم لري هغه هم په STP شرایطو کې. STP یعنې څه؟ S سټنډرډ یعنې معیاري. صحیح ده؟ معیاري یا سټنډرډ معیاري. T ټمپریچر تودوخه. صحیح ده؟ تودوخه معیاري تودوخه ټمپریچر تودوخه. او بل پریشر P یعنې پریشر فشار. معیاري فشار او معیاري تودوخه او فشار. که چیرې زه داسې وایم سټنډرډ ټمپریچر اینډ پریشر یعنې معیاري تودوخه او فشار. معیاري تودوخه او فشار. معیاري تودوخه څه شي ده؟ معیاري تودوخه 0 درجې د سانتیګراډ ده. د سانتیګراډ 0 درجې معیاري تودوخه ده. که چیرې په کالوین سره یادوئ 0 درجې مساوي ده د 223 کالوینه سره 223.15 که اشاریه ورسره ولیکئ که ونه لیکئ مشکل نشته. 223.15 کالوین دا سټنډرډ تودوخه ده. که هر ځای زموږ تاسې څخه سټنډرډ تودوخه وغوښتل شوله معیاري تودوخه وغوښتله موږ وایو چې 223.15 کالوینه او یا 0 درجې د سانتیګراډ. او فشار چې دی فشار هم سټنډرډ معلوم دی چې 1 اتموسفیر دی 1 ATM 1 اتموسفیر فشار. د بحر په سطح کې فشار 1 اتموسفیر دی یا یو څوک راته وایي 980 ملیمتره HG 980 ملیمتره HG ځکه چې 1 اتموسفیر فشار مساوي دی د 980 ملیمتره HG سره. صحیح ده؟ دا هم سټنډرډ فشار دی. د 980 ملیمتره HG فشار لاندې او د 223.15 تودوخه کې د کالوین یا 0 درجې تودوخه کې د کالوین هر ګاز چې یو مول 22.4 لیټره حجم لري او دغه څرګندونه د لومړي ځل لپاره د اوګدرو په واسطه باندې شوې ده. اوس مثلا موږ تاسو ته یو څوک مثال راکوي راته وایي د کاربن ډای اکساید ګاز دی. ښه ورته متوجه سئ د کاربن ډای اکساید ګاز دی په STP شرایطو کې تودوخه چې ده هغه هم معیاري ده فشار هم چې دی معیاري دی. وایي دا د کاربن ډای اکساید ګاز چې دی وایي دا 1.3 موله دی. څونه دی؟ 1.3 موله دی. تاسې وایي پیدا کړئ چې دا به څونه حجم ولري وی به یې څونه. ډېر اسانه موږ تاسې پیدا کوو. صحیح ده؟ ډېر اسانه موږ تاسې کولی شو چې وی یې پیدا کړو. وی یې څنګه پیدا کوو؟ موږ داسې وایو چې یو مول که کاربن ډای اکساید وي که بل ګاز وي 1 مول. صحیح ده؟ نو د کاربن ډای اکساید 1 مول یا د هر بل ګاز 1 مول په STP شرایطو کې موږ ته اوګدرو د عدد پرېښودي چې 22.4 لیټره حجم لري. صحیح ده؟ نو اوس زه وایم چې 1.3 موله به څونه حجم ولري 1.3 موله به څومره حجم ولري دا به X کم. او اوس تناسب ځینې جوړو یو تناسب دی دا 1.3 ضربومه اول خو به مول د مول سره ختم کمه 1.3 په 2.4 کې ضربومه او پر یوې تقسیموم پر یو چې شي تقسیم کې خو جواب عدد هغه عدد لاسته راځي. نو به زه اوس داسې وکړمه 1.3 ضرب 22.4 90.12 زه وایم چې د دغه 1.3 موله دپاره حجم 90.12 لیټره راغلی. صحیح ده؟ دغسې مثلا موږ تاسو ته څوک مثال راکوي راته وایي وایي 9 لیټره د کاربن ډای اکساید ګاز چې دی 9 لیټره حجم لري. ما ته یو اندازه د کاربن ډای اکساید ګاز راکول سوی دی 9 لیټره حجم لري شرایط STP دی. صحیح ده؟ نو ته وایي ما ته د مولو شمېر پیدا که تعداد یې راته پیدا که چې دغه اوس څو موله کاربن ډای اکساید دی او کاربن ډای اکساید په کوم حالت کې دی؟ په ګاز حالت کې دی.
کاربن ډای اکساید په ګاز حالت کې دي. یعنې کاربن ډای اکساید نو ګاز دی، خو خیر موږ داسې وایو چې کاربن ډای اکساید د ګاز په حالت کې دي. دا شی تعینوو ورسره. نو زه داسې وایم چې 1 مول یې 22.4 لیټره حجم لري. 1 مول نو 7 لیټره به څو موله سي؟ بیا 1 په 7 کې ضربومه پر 22.4 باندې تقسیموم. ماته د x قیمت لاسته راځي. وایم چې x مساوي کېږي په 7 ضرب 1 هغه 7 تقسیم پر 22.4 باندې. 7 به زه تقسیم کړم پر 22.4 باندې څو جواب لاسته راکوي. اوس دا دې ورته وګورئ 7 تقسیم 22.4 تاسې هم تقسیم کړئ 0.125 0.125 پې ولیکو 0.1 مول. موږ ته جواب په لاس راغلی. موږ وکولی سولی یو وارې په لومړي مثال کې مو دلته موږ د لیټرو ورک لیټرونه یا ورک حجم پیدا کړئ او دلته هم بیا د مولو شمیر یا تعداد ورک و هغه مو لاسته راوړئ. د نن ورځ دپاره مو همدومره بس ده. نور مو پر لوی ستر لایزال رب باندې سپارم. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.